تاسو به خپل جیمیل څنګه چې کوئ چې ستاسو جیمیل محفوظ دی که محفوظ نه دی، یعنی کم جیمیل چې د ستاسو په موبایل کې لاګین دی او تاسو استعمالوئ، دا د تاسو نه علاوه په پټه بل چا خپل موبایل کې خو نه دی لاګین کړی، بل څوک یې په پټه خو نه استعمالوي، نو دا اوس تاسو بالکل په اسانۍ سره معلومولی شئ او دا پته لګولی شئ چې ستاسو جیمیل سیکیور دی که نه دی. او بیا به تاسو سیکیور کوئ څنګه، نو د هغې طریقه هم درښایم. دا خبره یاد ساتئ که چېرې ستاسو جیمیل د ستاسو موبایل نه علاوه د بل چا سره لاګین وي، نو په دې سره ستاسو موبایل هغه کس د هغه ځای نه ریسټور کولی هم شي. یعنې ستاسو موبایل کې چې څه هم دي دا په یو کلیک سره د دې جیمیل په تور باندې هغه کس ریسټور کولی شي. اوس طریقه یې تاسو ته ټوله درښایم چې تاسو به چیک کوئ څنګه چې ستاسو جیمیل د بل چا سره لاګین دی که نه دی لاګین، او بیا به تاسو خپل جیمیل سیکیور کوئ څنګه چې بالکل محفوظ شي او بل څوک بیا نشي لاګین کولی. زه د موبایل سکرین طرف ته خو د دغه نه مخکې دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، بل د اکاونټ نه ځان سره د اوس نه فالو کړئ. اوس ملګرو دغه دپاره به تاسو خپل موبایل کې جیمیل ته راشئ. صحیح شو، د جیمیل دا یو ایپ وي، هر موبایل کې وي، په دې به کلیک واخلئ، دې ته به راشئ. بیا به دلته به تاسو په خپل اکاونټ باندې کلیک واخلئ، د آیکن چې ښکاري دلته به تاسو بیا په دې ګوګل اکاونټ په دې یو اپشن کلیک واخلئ. دا پیج به تاسو سره کولاو شي. نو اوس تاسو اول دا به څنګه معلوموئ چې د بل چا سره لاګین دی که نه، نو دلته به تاسو په دې سیکیورټي اینډ ساین ان په دې اپشن کلیک کوئ. بیا به ښکته راشئ په دې منیج آل ډیوایس په دې یو اپشن به کلیک واخلئ. چې څنګه هم کلیک کوئ تاسو سره به داسې پیج کولاو شي. دلته چې ستاسو جیمیل په کم موبایل کې لاګین وي هغه ټول لیست به تاسو سره شو شي. نو که ستاسو جیمیل ستاسو د موبایل نه علاوه په نور موبایلو کې لاګین وي، نو دلته اوس دا ګورئ، دا اوس ما سره په دې موبایل کې لاګین دی. صحیح شو، نو دلته پر اګزامپل چې کوم نه تاسو بیا لرې کول غواړئ په هغې به کلیک کوئ او دلته به تاسو په دې ساین آوټ کلیک کوئ، نو د دغه موبایل نه به دا جیمیل لرې کېږي. صحیح شو، لاګ آوټ کېږي به. بیا به تاسو څه کوئ، محفوظ کوئ به څنګه چې کله د نورو موبایلونو نه لاګ آوټ کوئ یعنې ساین آوټ یې کوئ، نو بیا به تاسو بیک شئ. بیا به تاسو لږ بره راشئ، دلته د اپشنونه دي. صحیح شو، د دې سره اوس به تاسو څه وکړئ چې کله هم ستاسو جیمیل په بل موبایل کې لاګین وي تاسو یې ساین آوټ کوئ، نو د هغې نه فوراً پس به تاسو د خپل د دغه جیمیل پاسورډ چې دی دا به چینج کوئ. په دې پاسورډ اپشن به کلیک کوئ او خپل پاسورډ به چینج کوئ. که تاسو نه پاسورډ هیر وي نو تاسو نه به د سکرین لاک دا وغواړي هغه ورکوئ، نوی پاسورډ ځان لپاره کریټ کوئ، ستاسو پاسورډ به ډایرکټ چینج شي. چې کله هم پاسورډ چینج شي بیا به تاسو دلته درې سیټینګونه نور کوئ. یو به تاسو د دې ځای نه دا 2 سټیپ ویریفیکیشن آن کوئ، یو به دلته تاسو ریکوري فون نمبر ایډ کوئ، او دریم چې کوم دی هغه دا دی دلته به تاسو ریکوري ایمیل ایډ کوئ. چې دا درې واړه تاسو ایډ کوئ نو ستاسو جیمیل به بیا څوک نشي لاګین کولی. که څوک یې د لاګین کولو دوباره کوشش کوي نو تاسو ته به دلته کوډ راځي، ایمیل به درته هم راځي، نو تاسو فوراً هغه کار سټاپ کولی شئ. 2 سټیپ ویریفیکیشن به تاسو څنګه کوئ، دلته به تاسو په دې 2 سټیپ کلیک کوئ. بیا به د دې ځای نه تاسو دا 2 سټیپ ویریفیکیشن چې دی آن کړئ، خپل نمبر به پکې ورکړئ، هغې ته به کوډ راشي، کوډ به دلته ولګوئ، نو تاسو سره به 2 سټیپ ویریفیکیشن هم وشي. دغه نه علاوه بیا بیک شئ، په دې ریکوري فون به کلیک واخلئ. دلته به تاسو په دې ایډ ریکوري فون کلیک کوئ. دلته به تاسو د دې ځای نه کنټري سلیکټ کوئ او دلته به تاسو دغه نمبر ولیکئ، په نیکسټ په کلیک کوئ، دغه به تاسو سره په ریکوري فون کې ایډ شي. بیا به بیک شئ، دلته به د ریکوري ایمیل کلیک کوئ. که ستاسو په موبایل کې 2 جیمیل اکاونټ وي نو بل چې کوم جیمیل وي هغه به دلته تاسو په دې ایډ ریکوري ایمیل کلیک کوئ او دغه بل کوم چې تاسو سره ریکورۍ دپاره ایمیل وي هغه به دلته ایډ کړئ، په دې سیو به کلیک کوئ، کوډ به ورته لاړ شي یا کوډ دروالی دلته ورکوئ، دا به هم وشي. اوس چې کله هم تاسو دا سیټینګونه وکړه نو ستاسو جیمیل به محفوظ شي. اوس څنګه به محفوظ شي، کله هم چې ستاسو دا جیمیل بل څوک لاګین کوي نو هغه به یې نشي لاګین کولی، هغه نه به 2 سټیپ ویریفیکیشن غواړي، نور ریکوري اپشنونه به ترې هم غواړي، نو به هغه ته معلوم نه وي. د دغه نه علاوه که سبا لپاره تاسو نه دا جیمیل اکاونټ ورک شي، موبایل نه لاګ آوټ شي او ضروري معلومات دا وي پکې، نو بیا تاسو بالکل په اسانۍ سره دغه خپل جیمیل اکاونټ چې دی ریکور کولی شئ. د ریکوري ایمیل په ترو باندې نمبر پکې ایډ کړی، د دې په ترو باندې که پاسورډ دا یې نه هیر شي نو بیا هم تاسو دا جیمیل ریکور کولی شئ. هم د اوس نه خپل موبایل جیمیل دغه شانتې وګورئ او دا سیټینګونه پکې وکړئ. که ویډیو م خوښه شوه د ملګرو سره یې لازم شیر کړئ.